محترم المقام حضرت صاحب دامت برکاتهم العالیه ډېر ګران او مشران علماء کرام چې دلته هم تشریف فرما دي په دې مجمع کې الحمدلله علما طلبا مشته او د دې نه علاوه زما ډېرو ګرانو قدرمنو محترمو مشرانو سپین روغو سپین ګیرو همزولو ځوانانو او زلمورو د دغه ښکلي ښایسته روحاني نوراني اجتماع په کېدو دی الله رب العزت مونږ او تاسو ټولو ته خپله رضا را نصیب کړي او دا اجتماع دی الله دې ټول کلي او علاقې ته مبارک وګرځي د داسې اجتماعاتو انعقاد دا د وخته هم ضرورت دی او دې سره د انسانانو اصلاح الله رب العزت کوي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په مسجد نبوي شریف کې بدوا ډلې ناستې وې د صحابه کرام یو به هغه صحابه کرامو چې خالص د قرآن او د حدیث د زده کړې دپاره د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د محبوب حجرې خوا کې دغه صفې د چبوترې لاندې هلته کې به ناسته دغې ته اصحاب صفه وایي د دغه تعداد حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا به کله سیوا شو کله به راکم شو دویمه ډله به د هغه خلکو چې هغو به د مسجد په یو بله کونه او په یو بله ډډه او په ګوټ کې به ناست او هغوی به د الله ذکر کول نوافل به کول تلاوت د قرآن مجید به کول دغه د ذاکرینو ډله دغه د سالکینو ډله وه په وخت د ضرورت به د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي شریف په ښایسته نوراني ماحول کې د مجاهدینو تومه او تربیتي خبرې فرمایلې او د دکه مسجد نبوي شریف نه به نبي علیه الصلاة والسلام وفدونه هم لیږل خطونه به هم لیږل او دعوت الى الله به هم د دکه ځای نه د هغې دپاره تشکیل د جماعتونو کول دې د قرآن مجید کې الله رب العزت اشاره فرمایلې ده هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله فرمایي دا پیغمبر دی چې الله په هدایت سره را لېږلی او په ټولو دینونو باندې د دین پورته او عالم بل کې د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا ده چې ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم دا دعا الله رب العزت په نورو ځایونو کې په خپلو انعاماتو احساناتو کې ذکر کړی ده زه تفصیل کې نه ځم وخت مختصر د محبوب رسول الله مبارک څلور فرایض منصبي او ډیوټۍ الله رب العزت ښیي چې یو دی د تعلیم د کتاب الله ښیي او د هغې به حروف خلکو ته ښیي ایتونه به ښیي تلاوت چل به ورته ښیي چې داسې تلاوت کوئ داسې تلاوت کوئ الله اکبر یو د تلاوت چل دا دی چې په کومه طریقه باندې به تلاوت کوي نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه ته نبی علیه الصلاة والسلام تلاوت ښودلی دی حضرت ابی ته نبی علیه الصلاة والسلام د تلاوت حکم فرمایلی دی دغه ټولو خبرو کې معلومه شو تلاوت ځان له یو ډېره لویه شعبه ده د قرآن مجید چې الحمدلله په مدارسو کې په مساجدو کې په مکاتیبو کې زمونږ علماء کرام حافظان او قاریان صاحبان کوي اللهم زد فزد الله دې د دین هم دا سیوا کړي امت کې داسې یو ځای پاتې نه دی چې هغې ته د قاري ضرورت وي د حافظ ضرورت وي او هغې ته قاري او حافظ ونه رسي الله به هر ځای ته انشاءالله دا رسوي اوس هم الحمدلله ډېر نور به هم ډېرېږي الله دې وکړي علما لګیا دي هغوی تعلیم د کتاب الله کوي دلته هم ترجمې کېږي تفسیر بیانېږي روزانه هم کېږي سالانه هم کېږي مدرسو کې هم کېږي عوامو ته هم کېږي والحکمه او د نبي علیه السلام د احادیثو شعبه د هغه به هم هدک شان چلیږي صحابه کرامو به هم دا چلوله او هغه تر دې ساعته پورې الحمدلله الی یوم القیامه به هم دک شان وي د نبی علیه السلام د احادیثو مبارکه او ذخیره
په امت کې داسې خوره ده چې د محبوب د ژوند مبارک د ورځې شپې سکې د یوې لحظې هم داسې څوک نشي ویلی چې هغه د خلکو نه پټه پاتې شوي دا د احادیثو برکت حکمت خبرې دي خیر د محبوب حرکات او سکنات هم الله رب العزت محفوظ ساتلی دي محبوب له الله رب العزت 1,15,000 صحابه کرام څخه ورکړي په توفیل د ختم نبوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندا د نبی علیہ السلام مسکا د نبی علیہ السلام خوشحالی د نبی علیہ السلام غم خفگان غصه رضا د محبوب قتل د محبوب ګرځیدل د محبوب ویل د محبوب ودکیدل د محبوب پاسیدل د محبوب اودس کول د محبوب د ذکر کیفیت د محبوب مز کول د محبوب د تهجد او جړاګانې الله رب العزت په امت کې د صحابه او د صحابيات او امهات المؤمنین په برکت باندې محفوظ وساتل دا ټول سيزونه محفوظ ټول انبیاء علیهم السلام په حق او په سچ او چې د حضرت آدم علیه السلام نه تر نبی علیه السلام پورې څومره انبیاء راغلي دي دا ټول په حق او په سچ خدا هغه یو پیغمبر نور احوال علاوه د قران مجید او د احادیثو نه چې هغه کې ذکر شوی دا غینه علاوه چاته راغی معلومات نه او د نبی علیه السلام د ژوند یو ګوشه داسې نشته چې خلک وایي چې موږ ته پته نشته چې نبی علیه السلام باندې کې څه کول دا شوبه الحمدلله کله او الله دې مدک شان قائم دائم الى يوم القيامه لري دا د علماء په برکت باندې یو بل شوبه د هغه تزکیه نفس چې الله رب العزت د صحابه کرام مبارکي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه شوبې ته اشاره کړې ده وایو زکیهم او د دې تزکیه نفس کړې ده الله رب العزت د دوی پاکواله کړې ده صفا کړی صفا سترای کړی ټول صحابه کرام چې هغه د نبی علیہ السلام مجلس ته راغلي دي صحبت خپل کړی دی الله رب العزت د هغه نه پاک انسانان په امت د نبی علیہ السلام کې نور نه دی پیدا کړی دومره پاک صفا شو ويزکیهم د دې تزکیه نفس کوي نن به څوک اسی وایي په ظلم به وایي چې دا تزکیه نفس دا کوم ځای نه ثابته ده خو قرآن نو کوي چې نه مونږ دغه تزکیه نفس منو خو تصوف نه منو نو مونږ ورته استاد یې نوم سره کړ زدوی نو خیر دې مونږ ورته علم الاحسان او بل څه ورته کوي چې نه دې پیر دې پیر مو وای نو خیر دې استاد به ورته نو کستا نوم سره زدوی نو دا غي په مونږ نه یو ذمہ دار خو باقي په الله رب العزت د دې تذکرہ قرآن کې فرمایلی ده تصوف هم دغه طریقه ده لکه حضرت صاحب دلته کې الحمدلله کم کار چې شروع کړی دی د سلسلې عالیې نقشبندي هغه مونږ ته خپلو مشرانو نه راروانې سلسلې دي دا د ځانه جوړې کړې شوي دي او هغه طریقه ده چې راروان دی نو نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي شریف ته تشریف راوړ نو چې وی کتل یو خوا طالبان صحابه کرام هغه په طلب د قرآن او د حدیث او د تفسیر او د تشریح کې ناست یو انتظار کوي بل خوا ته جو کتل نو ذاکرین لګیا دي هغه خپل ذکر فکر کوي خو محبوب ته ګوري چې که محبوب مونږ سره کېناست محبوب صلی الله علیه وسلم یو ډلې ته وکتل بیا بلې ډلې ته وکتل که یو سره کېنم دا بله خفه کېږي که دې بلې سره کېنم هسې نه دا بله خفه شي ښه به دا وي چې چاته زما دې وخت سره ضرورت دی نو زه به هغې خواته ورشم چې زما ضرورت چاته دی نو هغه وخت سره طلب د قرآن او د حدیثو د طالبانو د هغې حق ډېر جوړېدو چې نبي علیه السلام هغې سره تللی او هغې ته قرآن او حدیث ویلو نو ذاکرینو ته محبوب وکتل او بیا طالبانو صحابه کرامو ته وکتل وی فرمایل کلیکما فی الخیر تاسو دواړه په خیر باندې تاسو دواړه ډلې صحیح تاسو دواړه ډلې صحیح ولكن لیکن زما خبره جدا انما بعثت معلما ذا الله معلم را لګلم زبر د قرآن او د حدیثو د طالبانو صحابه کرامو ته تعلیم کوم تاسو خپل ذکر کوئ بس الله رب العزت دا ټول ډلې په حق پیدا کړي اوس هم چې کومه ډله کوم کار د دین کوي په صحیح طریقې په نهج د صحابه کرامو او د سلف صالحینو هغه په خپل ځای باندې صحیح بېشکه زه هغه ډلې سره تګ او دود نشم کولی
حضرت صاحب ورسره نشي تللی، دا علما د مدارسو په وجه هغوی سره نشي تللی، خو غلط خو ورته نه وایي، الحمدلله صحیح ورته وایي. او څومره ډلې چې دي له دې مدارسو نه الحمدلله وځي.